یو ځل یونس علیه السلام جبرائیل علیه السلام ته عرض وکړ، وی فرمایل نن مې زړه کیږي چې ته مې له داسې کس سره مخ کې چې هغه د الله تعالی د ټولو بندګانو نه عبادت گزار کس وي. جبرائیل علیه السلام ورته هوکړه او له ځانه سره یو لرې کلي ته ویوړ او هلته یې له داسې کس سره مخ کړ چې د هغه دواړه سترګې نشته، دواړه لاسونه یې هم نشته او دواړه پښې هم نشته، خو په خوله یې دغه الفاظ جاری دي: یا الله په هر حال ستا ډیر ډیر شکر دی، یا الله ستا ډیر ډیر شکر دی. د الله تعالی شکر یې ادا کوه. یونس علیه السلام وفرمیل ما خو تا ته د عبادت گزار کس نه ویلي ول، دا تا زه چېرته راوستی یم؟ جبرائیل علیه السلام وفرمیل ای یونس، د هر شي په نشتون کې دغه کس بیا هم د خپل رب پر رضا باندې راضي دی، او په دغه وخت کې د پیغمبرانو نه پس چې الله تعالی د چا سره ډیره مینه کوي هغه دغه کس دی. نو په هر حال د الله شکرګزار بنده واوسه.